زما مسلمانانو وروڼو یو ضروري اعلان واورئ. دا نن سبا چې کوم وبایي مرض کرونا په نامه باندې خورېدو اندېشه ده، د دې باره کې یو څو ضروري خبرې دي. ټول مسلمانانو وروڼو نوٹ کړئ. اول دا ده چې بغیر ضرورته د کور نه مه وځئ. څونه دا کورونه والا دي خپل ماشومان چې دی دا کورونو کې کېنوئ، بار یې مه راپرېږدئ. دویمه خبره دا ده چې وقتا په وقتا په صابون باندې خپل مخ لاسونه وینځئ. دریم نمبر باندې چې کوم کسان دا ماشومان دي که نارینه او که زنانې چې د هغې ټوخی وي یا تبه وغیره زیاتې وي او ټوخی شدید ټوخی وي، نو مهرباني کوي هغه دې هسپتال ته خپل ځان ورسوي، خپل معاینه دې وکړي. دریم نمبر دا څلورم نمبر چې بلا ضرورت فی الحال علمانو په دې باندې اجتماع وکړه چې لاسونه مه میلاوئ، غاړې مه میلاوئ او څونه احتیاطي تدابیر چې تاسو ډاکټرانو ښودلي وي او که مشرانو ښودلي په دې باندې عمل وکړئ. مهرباني وکړئ په دې باندې عمل وکړئ چې دا کوم موضوع مرض دی دې نه الله پاک